بل موږ سره دا indirect object وي. indirect مطلب دا تش صحیح سو. اوس وایم ihr schenkt mir ein Buch. وای هغه راکوي ماته یو کتاب. که زه چېرته ووایم ihr schenkt mir ein Buch، دلته ما سره دا ihr سو دا nominative سو. ihr schenkt mir ein Buch. دا mir چې دلته ما سره سو mir دا سو موږ سره dative سو. دا موږ سره چې سو dative mir. ولی دا indirect دا کتاب چاته ورکول کیږي مطلب ما ته ورکول کیږي. که زه ووایم ihr schenkt Buch، هغه کتاب ورکوي. ihr schenkt ein Buch، ihr schenkt ein Buch، هغه یو کتاب ورکوي. نو بیا دلته موږ سره دا چې وو دا موږ سره accusative وو او دا موږ سره nominative وو. خو دا indirect دا mir دا indirect دا مطلب په جمله کې دا موږ سره nominative سو. ein Buch سو دا موږ سره accusative سو مطلب direct object دا. او دا mir سو دا indirect object دا. indirect object دا. ها تاسو دوه مثالونه نور هم در کومه